پورته کړه قدم وساته هیواد وطن کا محفوظ لهر شر فساد یی اتل زلمی رښتینی بچی ځان دې کړه مضبوط لکه فولاد پورته کړه قدم وساته هیواد وطن کا محفوظ لهر شر فساد یی اتل زلمی رښتینی بچی ځان دې کړه مضبوط لکه فولاد جوړ شه لکه باز لوړ کوه پرواز څارنه کوه ته په ښه انداز جوړ شه لکه باز لوړ کوه پرواز څارنه کوه ته په ښه انداز کلک په عقیده به یې غرس د شمشاد وطن کا محفوظ لهر شر فساد یی اتل زلمی رښتینی بچی ځان دې کړه مضبوط لکه فولاد پورته کړه قدم وساته هیواد په د ټول د 2 میاشتو کې موږ تقریبا 90 اراده مختلف النوع وسایط موږ په خپل انجینرانو سره په د کم امکاناتو سره موږ ترمیم کړی دي او کار او د استفادې لپاره آماده کړی دي چې په دې وسایطو کې 40 حماوي ټانګونه دي او 29 انټرنیشنل موټر دي 3 غټ کرینګونه دي او 4 چې دي هغه پور کلیپونه دي نو تقریبا دا شپږ اتیا اراده مختلفونه وسایط کې دا ټول موږ آماده کړی دي اوس د مسلمانانو او د اسلامي نظام د چتر لاندې مختلفو بخشو کې استفاده ورنه کیږي ملي دفاع وزارت خصوصا دغه الفتح کل اردو سمت شمال په سیمه کې چې څومره د اسلامي اردو تجهیزات دي کاغه مطلب ټانګونه دي که ثقيله وسایط دي کلنجري دي کلوره ثقيله او خفيفه اسلحه ده مونږ د دې په تپه تلاش کو د مختلفو ساحاتو نه مونږ ډېر ټانګونه ډېر ثقيله وسایط هغه راټول کړی دي او لوره مطلب راټولو چې تم ته راپور راغلی دی یا مونږ کشف کړی دي هغه مونږ راټول کړی دي کپال دي پال په جمع کې مونږ کړی دي او غیر پال دي هغه مطلب مونږ پالو به کې دي ذمہ کوي په محنت ستا سره ولاس کړی دی محبت د امیر په امر بکړي اتحاد وطن کا محفوظ لهر شر فساد یی اتل زلمی رښتینی بچی ځان دې کړه مضبوط لکه فولاد پورته کړه قدم وساته هیواد وطن کا محفوظ لهر شر فساد یی اتل زلمی رښتینی بچی ځان دې کړه مضبوط لکه فولاد د خدمت په لاټون ګرځه لکه مجنون تل به دې ستایي الفت سباون د خدمت نن ورځ بیا د 209 الفتح کل اردو قمندانۍ اړوند د کنډک حمایه لوجستیکي د حفظ مراقبت اړوند افغان مسلکي انجینرانو په خپل توان او طاقت سره د 209 الفتح کل اردو قمندانۍ اړوند نوي اراده هغه نقلیه ثقیله وسایط بیا ځلې ترمیم کړي او ګټې اخیستنې ته یې وسپارل دا هغه ثقیله نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي وو او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ وو د 209 الفتح کل اردو قمندانۍ په خاصه توجه باندې افغان مسلکي انجینران وتوانېدل چې ټول هغه عریضه دار تخریب شده هماوي ضربتي انټرنیشنل یا نور نقلیه وسایط د ورکشاپ ته راولي او ترمیم یې کړي چې لله الحمد زرګونه اراده ترمیم شوي او یو څه پاتې دي هغه هم د کار لاندې دي چې انشاءالله العزیز په نږدې راتلونکي کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موتورهایی که ببینید ما ترمیم ساختیم، ترمیم کردیم از قبیل یامبی است، انترنشنال است، موتورهای کرند است،
دیگه بلدوزر است یا فعال است، جایی که وظیفه ضرورت شود میتونه که وظیفه اجرا کنه پس برگشت کنه. دیگه موترهای ما قبلا موتر جون 2000 چند دانه موتر از وسایط آمبی زره انترنشنال است، آمبی است، امرپ است، موترهای ضرورتی است. امرچیا در گنگرهای کماندو جا سایبان استاد کردیم، اونجا 4.5 متر روزای پنجشنبه 4.5 متر اونجا موظف فعال است، هر جایی که وظیفه اجرا شود بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میاد. ورکوا پرواز سارنا کوا تپخ انداز کلک په عقیده بی غرس د شمشاد وطن که محفوظ له هر شر فساد.